دین مو رسولی دی، هر کور هر کلی ته مو دین رسولی دی، هر چیرې دغه دعوه کیږي، په هر مجلس کې دا خبره کیږي. وطن له مدرسو ډک دی، په هر کلي کې 3-4 مسجدونه شته، ماجتان شته، خو لیکن د یوه سپین ږیري د بسم الله معنا نه ده زده، یوې سپین سارې د کلمې معنا نه ده زده. دین خو به قرآن وي، د قرآن پاک 6666 آیاته به وي، په ویلو د چا قرآن پاک نه ده زده، چې په ویلو یې نه زده په معنا بیا څنګه زده وي. زموږ پښتانه 98% 99% له قرآن ویلو محرومه دي، او که بیا څوک ویلی سوایي هغه په معنا نه پوهېږي، معنا یې نه ده زده. نو موږ ته کوم دین را رسولی دی؟ څنګه دین م را رسولی دی چې مړی اوسي بې له ملا بل څوک نماز جنازه نه سي ورکولی، چې په کلي کې ملا نه یي، جومات څوک نه سي ورکولی، څوک د یو مسجد امامت نه سوی کولی، د یوې جمعې امامت نه سوی کولی. هغه ورځ یو ډېر غټ عالم مې اورېدی، هغه ویلی په یوه علاقه کې ملا نه و، تقریبا یو مړی 18 ساعته 20 ساعته پروت و، ملا ته انتظار و. دا ګرده علاقه دا ټول وطن کې یو چا د مړي لمونځ نه سي ورکولی، نماز جنازه یې نه سي ورکولی. نو موږ ته کوم دین را رسېدلی، څنګه دین م را رسولی دی؟ تاسو زموږ سر را خلاص کړئ. او باید دین قرآن و حدیث دی، مکمل دین را ورسوي چې زموږ سپین ږیري باندې پوه سي، سپین سرې باندې پوه سي، ځوانان باندې پوه سي، ماشومان باندې پوه سي. دغه دعوې چې تاسو کوئ موږ دین را رسولی دی او کور کور ته م رسولی دی. په دې دعوو کې هېڅ حقیقت نشته، دین موږ ته نه دی را رسېدلی. او موږ دا درخواست کوو چې موږ ته دین را ورسوي، هر زړه ته را ورسوي، هر کور ته را ورسوي.